د عالم کار دقه دی چې هغه به عوام پوه کوي او هغوی ته به د مسلې وضاحت کوي او بیا حق پرست عالم هغه دی او په دین باندې پوه عالم هغه دی چې کوم ځای کې دی بند شي او د علم ودرېږي او بند شي هغه ځای کې به دی خصفه ووایي چې ګوره نور به دې مسله پوهه نه یم دا د حق پرست عالم نښه ده چې دی په کوم ځای کې نه پوهېږي نو هلته وایي زه نه پوهېږم ځکه چې د الله نه یېرېږي او د ځان نه څه خبره نشي کولی او څوک چې د الله نه نه یېرېږي دی چې هر څه وایي اوس د عوامو ته ګوره بعض عوام د دین په مسلو کې ګوتې وایي ولې به کې ګوتې وایي ځکه چې نه یېرېږي د الله نه د ځان نه به یې غټ مفتي جوړ کړی په علماو پسې به خبرې کوي او په مدرسو پسې به خبرې کوي او په غټې غټې فتوې به لګوي لکه یو څو ورځې مخکې الله دې به موږ ټولو پردې راواچي او الله دې زموږ د عزتونو او زموږ د حیا او زموږ د ایمانونو دې الله حفاظت وکړي چېرته یو د ملا په جامه کې څوک مولوي صاحب به وي چې خلکو ته مولوي صاحب وایي د هغه چې د ویډیو به نشر شوي چې تعلق سره ولیاذ بالله بدکاري کړې نو بس دا کم چې د علمانیان او لیبرل طبقې والا خلک دي دوی ته چانس میلاو شي وګوره موږ وایو نه مدرسه موږ وایو نه جامعه موږ وایو نه چې مولیان خراب دي موږ وایو نه چې قاریان خراب دي وایي لږ صبر وکړه د زړه بړاس مه وباسه په یو مسله کې دلته یو څو پوینټونه دي اولنی پوینټ هغه دا دی دا خبره ما بار بار بیان کړې ده چې څنګه چې په دې عوامو کې دیندار او بېدینه دي داسې په دې مولیانو کې هم دیندار او بېدینه دي لکه یو سړی دی په مدرسه کې کتاب وي بس آیا دا کتاب ویل د دې خبرې ګرنټي ده چې دی د الله نه یېرېږي تاسو تپوس نه ده یو سړی تاسو ما سره دلته درس کې ناست یم هغه مسلې اورئ ما له څوک دا ګرنټي راکولی شي چې تاسو ټول 100% زما په دې خبرو عمل کوئ یو عالم دی استاذ دی مفتی دی مدرسې نه فارغه دی لازم خو نه چې ده کې به تقوا وي لازم خو نه چې ده به د الله نه یېرېږي ځکه چې خبرې د زړه ته نه دي کوشي په دې اثر نه دی کړی ده صرف یو سرټیفیکیټ اخیستی دی چې دی د فلاني ځای نه فارغه دی بس او شکل یې جوړ کړی دی ګیرې ده سپینې جامې دي سپین پټکې دی سپین رومیالی دی بس نور خو خاصه نشته کې یو دا خبره یاده کوي بل دویمه ده چې د یو کس د لاسه د یو کس د غلطۍ د لاسه څوک په اسلام باندې اټیک نه کوي ورې موږ ټول اسلام د دروغو نه منع کړي وو منع کړي وو که نه یو منع کړي بیا هم دا خلک دروغ ډېر وایي که لږ وایي ډېر وایي دې کې به اسلام ته پسې خبرې کوو په دین پسې به خبرې کوو نه مدرسه جامعه دا دې ځای دی چې دلته سړی دین زده کوي هغې کې څه کمې نشته دین ورته خوی شوی دی کمې به دې سړي کې دی چې په دین باندې عمل نه دی کړی دا خو دې سړي ګناه دی او دا خو دې سړي خطا دی د هغې د لاسه بیا مدرسه بدنامول علما بدنامول قاریان ټول بدنامول زه صفایي نه کوم دغه سړي ګوره دا ته زه په اوله کې ووایم په اخره کې ووایم غلطي غلطي ده ګناه ګناه ده بدکاري بدکاري ده که هر څوک وکړي کاینه من کاین هغه سړی د که هر څوک وکړي هغه سړی د سزا حقدار دی هغه د ملامتیا حقدار دی خو موږ دا وایو چې دا خبره مې دې پر واخیستې چې د عوام دا خصوصا د بېدینه عوام ناس مولیانو پسې به خبرې کوي په علماو پسې به خبرې کوي او په هغوی به فتوې وګوره وایي په عالم دا چل وکړو نو د ډېر وخت نه ما دا خبرې اورېدې نو دې قصې به چې د هفتې نه زیات کي خو باید زه وخت به راشي زه به په دې باندې تنبیه ورکړم هوښیار سړی هوښیاري د خبرو نه یې پته لګي دروند سړی دروندي د خبرو نه یې پته لګي دینداري د خبرو نه یې پته لګي د هرې حادثې واقعي سره څوک په دین باندې اټیک نه کوي دا د بېدینو خلکو کار دی د هرې حادثې واقعي سره څوک علما نه بدناموي دا د بېدینو خلکو کار دی یو سړی دا وایي چې علما ټول خراب دي والعیاذ بالله تا ته دین چا ښوولی تا ته ستا رب چا ښوولی ما ته چې وایي زما مور پلار ښوولی هغه ته چا ښوولی
نو گزاره بله خبره دا ده 3 ورځې مخکې ما په انټرنیټ کې یو ویب سایټ باندې خبرونه کتو په هغې کې ما دا خبر وکتو چې په یو یونیورسټۍ کې د یو هلک سره چې هغه د 18 کې 14 کالو هلک دی د هغه سره یعنی اجتماعي زیاتی شوی دی هغې کې استادان هم به یې او هلکان به پکې وي او ټولو د هغه هلک سره زیاتی کوي په دې هېڅوک اکشن نه اخلي هېڅوک دا خبره نه یادوي یو خبره چې هلته راونیسي او دا ګوره مدرسه او دا ګوره زه دا هم وایم زه ګوره دا هم وایم چې او دا منم یو سړی ماته وایي چې ولې دواړو دا غلطي یو شان ده نه 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 د هغه مولا نوم چې پروت و د هغه غلطي ډېره غټه وه بیا هم دا وایم چې غلطي لکه په هر ځای کې وشي سړی په دین پورې نه نښلي په علماو پورې به نه نښلي اوس زه انسان یم زه کمزوری یم زما نه یو غلطي وشي زما د غلطۍ د لاسه زما په دین پسې ولې خبرې کېږي زما د غلطۍ د لاسه زما په مذهب پسې ولې خبرې کېږي لکه بعض راشي موږ ته وایي ستاسو سلفیان داسې او داسې او داسې هلکه څه چل شی ولې وایي هلته یو دی او هغه امام ابو حنیفه ته کنځلې کوي هغه یو څوک دی جاهل انپړ تکشین دی الف ته لوړ وی به هېڅ هم نه پوهېږي هغه جاهل امام صاحب پسې خبرې کړي ته اوس د یو جاهل د لاسه ټول خلق بدنامې ټول منهج بدنامې چې دا د دوی طریقه ده او دا وګوره په امامانو پسې خبرې کوي او دا وګوره په امامانو ته کنځلې کوي دا به انصاف وي که ظلم به دا به ظلم نو خبره مې دا کولی چې د دین په باره کې چې سړی خبره کوي نو پکار ده چې د علم په رڼا کې کوي او ډېر احتیاط سره به دا خبرې کوي ځکه چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هره خبره چې د خولې نه وځي نو الله وایي په دې یو څوکیدار مقرر دی هغه یې لیکي دا ټولې خبرې الله ته رسي او بیا به دې تپوس کېږي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د خپلې ژبې کنټرول ساتي دیني مسایلو کې بغیر د علم نه به ګوتې نه وایي دیني مسایلو کې بغیر د علم نه به چېرته ګوتې نه وایي او نه یو سړی په دومره سټیج کې دی چې عامي سړی دی او دی د یعنې علماو پسې بدې ردې ووایي او علماو پسې خبرې کوي نه څومره چې دې صادر دی دومره ورسره خپې غځوي ها په یو مسله باندې پوهې هماغه امر بیان که بس څومره چې پې پوهې مخکې ووایه دې نه زیات پې نه یم پوهه دومره مسله ده دی دلیل دی د یو عالم نه مې اورېدلې ده یا یو کتاب کې مې کتلې ده بس خبره ختمه شوه د ځان نه بیا مفتي نه جوړې د دین والعیاذ بالله دې بعضو ته د بعضو سره قدر نشته په فیسبوک کې به هم د عوام لګي دیني مسلې به چیړي او بیانوي به او په واټساپ کې او ټویټر کې او انسټاګرام کې او په دیرو کې او په بازارونو کې او په باغچو کې او دا به داسې او په دیني موضوع به یې راغستي او چې کله ورته ته داسې ووایې چې وروره ګوره ته داسې کار وکړه چې ته د ماسپښین دا ډوډۍ مه خوره او دا ټیم دا دوی وخوره تا ته ډایرېک وایي ولې ته ډاکټر یې څه تا وایي د کوم ځای ډاکټري کړې ده تا د کوم ځای نه ډګري اخیستې ته دا خبرې کوي وروره دنیا اوس دومره قدر دی او چې د دین مسله راشي نو بیا به هر سړی لګي ګوتې پکې وایي نو د خپلو ژبو حفاظت وکوي خپلو ژبو حفاظت وکړي دین مسله معمولي مه ګڼئ ګورې ته په ډاکټرۍ کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نه کوي ته په انجینرۍ کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نشته معمولي نقصان دی ته په سیاست کې ګوتې ووایې معمولي نقصان دی ته په ساینسدانۍ کې ګوتې ووایې او پوهې پرې نه یې معمولي نقصان دی خو چې په دین کې دې ګوتې ووهلې او پوهه نه نو دنیا مو خپله تباه کوي او آخرت هم تباه کوي ځکه ډېر احتیاط کوئ ما خبره دا کوله چې د دین یو مسله چې بیانولی کېږي یو عالم بیانوي نو پکار ده چې د علم په رڼا کې بیان کړي او چې پرې نه وي پوهه
نو ښه واضح دي وایي چې زه په دې مسله باندې نه یم پوه. علما او دغه مولیان دا چې کوم د الله نه نه یېرېږي دوی به څه وایي چې زه نه پوهېږم. عوام دي شي ویلی چې زه نه پوهېږم. ته د یو امیر صاحب نه تپوس وکړې چې ږیره یې صرف ږیره یې بس او نور په څه نه پوهېږي. ته د نه د یو مسلې تپوس وکړې دی هم تا ته دا نه وایي چې زه پرې نه پوهېږم. یاره وایي دی به وایي چې اوس پې دی نه پوهېږي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ یعنی ځان ورته رسي یو غټ سړی ښکاري نه ځان غټ مه ګڼه. چې ښه امام مالک رحم الله پسې یو کس راغی او د عراق نه پسې را قافله راغی. هغوی ډېر تپوسونه وکړو. امام مالک ورته د لږو جواب ورکړو د ډېرو یې ورنه کړو. هغه ورته وایي امام صاحب موږ د عراق نه راغلي د عراق نه او په چا پسې راغلي یو په 7مه راغلي یو چې په هغه امام پسې ځو چې هغه د پیغمبر په جومات کې ناستي هلته هغه درس کوي د هغه په زرګاو شاګردان دي. موږ په 1مه راغلي یو نو هلته به خلکو ته څه وایو وایي داسې کار وکړئ چې دې ځینه کله ووتئ که نه یو ډېرکۍ ته به وښایي چې یو د غره څوکې ته او په چغه چغه به ووایي چې مالک وایي چې ما ته د دې جواب نه دی معلوم. دغه شان به ښه په چغه چغه ووایي چې مالک ما ته موږ ته ویلي چې ما له دې سوالونو جواب نه راځي. دې ته تقوا وایي. دې ته د الله نه یره وایي. هغه مقام بېڅه کم نه شو بلکې مقام یې اوچت شو. نو الله دې زموږ د ژبو حفاظت وکړي او الله دې زموږ عزت وساتي په دنیا کې مو په آخرت کې مو او الله دې په موږ ټولو باندې پردې راواچوي په دنیا او په آخرت کې.